تدغى تمسكينه فانيا وساسر ملاك وخا لا لا جبخان دي خيكي بس دا تکره به ګور دی ما ته مندړي کې ولګري شیطانیا او کوی رباب مګي پروګرام بو کې میلس ولې دي دا خبره همیش شو دا په دغه باندې راوستي دا زمونږ زلینده مرګري ټول نو بیا خو ستړي مشه په خیر علي عيد مبارک اختر مبارک چا چې واده دته مبارک وي دا مرګره خو وي دا مشر وي دا جب خان تقریر خو دینه مخکې زی وقت صاحب کوم څه یو پات شو د کاندې کې واده د کچکول لازم نو اوس جان جوړو بس ملګری نو بلا ملګری ناس دې کې چې ملګری لکه هغه دغه کلی ستاره لکانو کنه موټر سره جان چې صاحب کړو وي مونږ بزو خو لکه په منډړی کې نثاره ملګری ودا ځان سره ورو بړی باندې الټو موټر خطا کړ د رشید دی بلې غړي کې وته ګل بچاری په کور په مخه سوار په دیوی درته اوس دا بړی باندې نغلک ماته ول د جانګیر ډریور الټو وای موټر له لار نه ورته اشاره کې ورته مونږ به مخ کې چیرته ګاډی روسته شو دی بل بیره نه ټیر تا وی به زی وسه وځي چې سي موټر پاتې کیږي بس مو ځکه کتاب ډریورانه چې خپل مې حساب کتابو کې په مزه راځي موټر راخته کې راغته چې موږ اشاره کوله او کاندې کوتم را رسیدلی موږ نه راته شو وینو هغه ولې چې لکان ما بشراله بس یو سی یو په یار هغه نشاره ده کم از کم اته کسه شماته به اوس کې کی بس رنګ ورته کوم څه ته بوله جان ځای اوس را رواني پول نه موږ کاندې پول نه راکوز شو دلته ملکی ماره دکان دی د دې سره شي په دې غالي کې سي غلي ده لکه کور ګورو بلې میاس کاندې کې ټول په هغه غلي کې مازه مزه را خوشي وي نه خو په خفت لګیدل یو واره غلې دی ځای په ځای په لکه چا برکر نه ور کړه هغه رشید خپل ګور مخته برکر اچولې دی هو سیار د سلسله د مونږ بدیل د سره وځي ولې بس ټرن کی صحیح شو موټر کې ناسي دواړه مخ کې ناسي اوس غانیم سټ یاره هو الک سړې دی بس موټر کله فیس کې پولیس دو برکر دا ونځي شمول مازه له کوم مشوم برو چې په سر ورته ټرو ما ته مړ وځي پیګم وې لکه مونږ ته پته لګي را روان دی اوس لکه دا اوس ګلار د مونږ بده سيزو د لار د اوس مونږ کټیو دې ته یو 15 قدم فاصله د دې کې برکر دی د دې سره ګلې اوس یاره چې مونږ څنګه روان لکه دا ګلې ته ګورم مخ چې اس نه گاډي مړې رانه شو دا تیز روان یاره اوس یو چرګ را خطا دی یاره ته بګونه ودونه تیز شي به دې پسوري نم په غشي را خطا چرګ را یاره سره موټر نه ورلاندې وته بس نور خو لکه لار باندې ودې فنالې ولا سکه څه ګلې موټر نه را دی یاره بس ګلاب غونډې لاندې موټر نه مواد بس هغه ډېر پته ورته لګیدا وای چرګ ته یو په سر باندې ټیر ودرو بس مول نه کدا ډېر غلط کارو وځه شي د شو غریب وته خبر ودري یار څه مې کتل سره سبانګي ور خطا دی او بچرګه پسې هغه ورې لړ شي دی باندې ورې یاره بس او شو کته دا باندې ډېر په لاس پر سيزونه هیل دیسته بس ځان نه غرض موټر نه خو چې راته شو راوځ دلته ودرې نو خپل موټ جوړو کنه که جان جوړه کان لکه بس تیار شي راځي لکه ترسته شامور ته کړه ولا ورجګړونه کډا دې مونږ ته دا واه چې څنګه را روان دي یار دې وخت اوسه بوډې را دغه چرګ وای هغه هم جاخه ساده کړ بیا په ګور هغه وته د حضرت حسین دی هغه له کانو جاخه جوړه کړی را بسې سب کې جګړه جوړه شو او تاسو ما چرګ و چې لوي په غلطۍ نه په ناشې دې مړ کړی ته تیز را روان یو ته نه می دلته په غلطۍ کې لګیدلی پیسې دا والو کیسه ختمه هغه نه منم وي بدمعشي ښکار کړو وای ګور د ورتي سره دې سره مې مړ کړ ته ما ته څه ویلې اوس دلته کې راته وای څه یاره جګړه جوړه شو څه کچ کول کار خبره وړه لکه موقع ته ورسېده اوس ولاړم خو اوس تماشا کوم چې لکه دا اوس واده دی جنجو اوس دا جګړه دا څنګه چلی شیخ الله خلاصه خو نه کېده لکه بس ټول یو طرف ته منظور نه کېده بل طرف ته کچ کول کار دی کوله غوا کېدی ټول چې په لکه ودا لګي موټر کې ناس ودا وسو چې غلطي ده چا و بس ما څنګه نه دي سوچ کولاړم ملک بچي خبر نه ته پوس کو لکه دا کلی لکان دی گاوند که جنگ نه له بین خوني ته خبر او چې لکه بس کلیرنس وکړي خبره بس مو ځه نه پیګم خو ته پوسټ وکړه ورته بیا مو دا څه چې یار دغه دې چاله مول من خو شوټو کې راغته او غړي وای کړه
ولکه بیا هم جنګ له راتلونکي لکه لږ سړي ذهن خو لږ جذبات وکړي لږ تېز راروانو پورې اندازې ده نو غلطي د چا ده مو تېز درته یم یا بیا منه یا مو دا ټوله غلطي د بانکي وه بانکي نه مطلب زه به کاڼی وم او را خو سره اشاره لګولې وه او کنه خپل حیا خیال یې وساته اعوذ بالله وایه دا منه یې شي بیا نور سبب بیا خلاف جاپان سالار دی دا په دې مندني کې جلسه وه ګپ لږ مشران ناست دي خو لکه هسې چوکاټ نه به انشاءالله کوشش کوو یو ملګری هم بهر نه وځي دا اوس موږ سیټ ته ولاړ یو مندني کې جلسه جوړه شوه ډېره ګڼه ګوڼه وه باره چیت کې ایجنسۍ کې میک لګېدلی وو لکه هغه کمپیر ملګری لګې وو یاره پولیس هم راله ډېر هم لاندې خلکو وسوځو خو د څلور پولیسو یو 14,000 عوامو نو کنټرول نه خبره بار کړي یاره بس هغه پولیسو سیټ ته ودرېد دا زما خوا کې ودي یاره دا خو کاڼي خلک پورې دي کې بس چا څه د خلاصې وکړي یاره بس هغه کمپیر ملګری چې کوم د هغې ته جب خان راوښتو د جب خان خو د نړۍ اوسېدونکی دی او لږ ستر سړی هم دی لږ پرون دی لږ لور دی بس څنګه سټیج ته راغلی هغه دا مطلب و کمپیر چې دا به دا خلک چپ څنګه جب خان سټیج ته راغلی یاره بس هغه لکه خپله یو دنیا ده چوټه پیروشه دې تاو کړم بیا کې ځان ته راتاو کړو اوس ورپسې نه ولاړ یو پیسې مخ ته سره اوچته کړی او پیسې تڼۍ مو تړلم او خلک اوس لګېږي یو درې شروع دی پلانکې زندهباد او بجلي به ډېره راپرېږدي اوړه به ارزانه وي او وړې به یې کمپچ پوه شو دا ګیلې ماني د عوامو شروع دي باره ورګې یو بله خبره پکې رایرسېږي زموږ رشته دار یې ثوابی کې لکه ډېر ساده کسان دي مشي راشي موږ یې خبرو پسې باندې مواګان وندي دا کونسلرۍ ته ولاړ وروسته کونسلرۍ کې پاس شو زموږ یو ترم دلته کونسلرۍ کې ولاړ بیا پاس شو پته نه کېږي راشي دغه چې هغه وټونو کې کونسلرۍ کې خو لکه کامیاب والا کسان یې که نه شي د خدای په لحاظ نو بس هغه څنګه کونسلرۍ کې پاس شو چې کور ته راغلی خلکو له مبارکیانې ورکوي یوه بوډۍ مور یې ده ساده وایي بچیار سپرې ده خو بیا ټول د وړومبې به وړه ارزانه دا نه جب خان ته دا دوه خبرې بیا وروسته لکان ګپ لګوي پنج میله دوه کسان ولاړ جب خان څه دوه کسان یو خان یو بل جناب پنج دا چې تشریح کوي پنج ورته میلاوي ورته جب خان خو ټول ملګري کې دا دغه ځه کلیو درستي قل هو الله احد ونسي لك الخير وين اتمنى كل كوثر لا وقت كلمه يا شيء لا ترى كلمه يا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ولا د قطاش خبره جعفر لا چاچا خان بوردی هغه به کوي او موږ به دې دې غند سره راځو نور سمنګ خپل غاپې لګو بس دا خبرې وکړ دا په کسي خبرې کې دا غړي دوه هم نه اورېدل کې اصلو یا کو خیر دا غاپ لګو یو غانا دا کانو کې کنه خوشاله شو کو واسه کو بیا مړه وکړه اوس دا لکان غانا زاد کې غانا ختمه ده مړه انا اقول يا شباب اوس کې جلې قصه وایي نه هغه سپینګیره ولاړ دی هغه مې جلې قصه کوي بیا شاته ولاړ دی څلور چیلې یو بوډۍ شلې وین ګور یو نوسۍ
پوره خانداني کله چې باران ورېږي چیلو باندې 8 منټه مخکې یو څاڅکی کېږي یاز د لټه شپله سازه نو بس هغه بوډۍ چیلې چې کومې یې چې د هغې د ابراهیم ترکاڼ په شان 3 ډکې ګیرې یاره بس باران اوس ورېږي او چیلې بار دیز کې تړلې شوي خو برنډه د خلک هم پراته دي نو بوډۍ چیلې انګور نوسۍ او نوسۍ پوره خاندان څلور میادماني کوچني بس یاره باران سرور راتېږي نه بوډۍ چیلې لاړه شي یاره بس هغه برنډې ګوټ کې ودرېږي هغه خپل نوسیر اواز ورکړي او هغه به اوازونه هم ډېر بدرنګه وي بوډۍ چیلې ورله اواز ورکړي ښځې کومه چې ابراهیم ترکاڼ برنډې ګوټ ته ورېږي او په دوی ورو ورو باران راتېږي عدنانا عدنانا عدنان ناراسته بله د کوک نه کوي بیا ته هغه مور هم راشي د هغې دونه بدرنګه اواز یې لکه چې بدپریزي کړي که یې به رانجه بس هغه ولاړ هغه ورله ډېر یو انداز کې اواز ورکوي او نازک انداز کې ورته هغه لم هم وایي راوایي بس هغه ورله اواز ورکوي او عدنان په ځای پروت دی او بس کوک نه کوي باران زور راتېږي مور هم ترې لاړه نیان ترې لاړه اوس ور ور پاتې چیلوکي او چیلوکۍ نو بس هغه برنډې کې به هغه ګوټ کې به لکه چیلوکۍ به ځي هغه خورې وړه او چیلوکۍ به ورله اواز ورکړي بچیه څنګه روانې شي بس هغه خور ورته اول اواز کې وایي سترګه کې څاڅکی وشي بیا ژړا انداز کې او عدنان په قهر سره اوچت کې وایي بیا ورته چیلوکۍ اواز کوي باران یم بس دا ورته په قهر سره اوچت کې هلته غوسۍ چې ما نه خو ټول لاړو لکه په کار چې ما خو هغوی ځان سره وړي خو لږ نیاز ویني بیټري وه مخامخ بیټري وه که چا سره یې دغه بس یاره چیلوکۍ د هغه چیلوکۍ خو ورته اواز وکړي یاره بس هغه ورته په قهر سره اوچت کوي لکه وی دی که نه بس بیا ته هغه چیلوکۍ هم لاړه شي عدنان ځان له پاتې شي بس بیا ورته نیا د هغه سایډ نه اواز کوي راځه دې وایي ته چې نه وې ما دې لارو ته کاته کړل ته چې نه وې ما دې لارو ته کاته کړل او سوځېدلی مې نظر د تاوان را او د نظر چشمې د شیخه قصدن په کور کې هي د نظر چشمې د شیخه قصدن په کور کې هي ما خرابېږي او ګوتې یار ته په مخ کې دې راته وایي چې دا څه دي بل یو شعر دی چې د دیپک صاحب شعر وایي احساس مې مسلمان دی د سحر بانک ته ترسیږي احساس مې مسلمان دی د سحر بانک ته ترسیږي خو کردار مې د هندوان دی چې بانک واوره موده شم